روسان چې دلته افغانستان ته ډیر په ظلم او ستم سره افغانستان ته داخل شو ډیر زیات ظلمونه وکړل او زمونږ وطن اشغال که زمونږ وطن لوټې که او ماشومان شهیدان شو زنانه کونډې شوې زمونږ ځوانان اکثر خاورو لاندې کړه او ژوندی ښخ کړل نو ډیر داسې وحشیانه ظلمونه او ستمونه روسانو کړي دي چې بالکل انسانیت د هغې نه څه کېږي شرمېږي لله الحمد هم د دې غیورو افغانانو او خالي لاس باندې د روسانو په خلاف باندې او د اعلای کلمت الله دپاره د خپل وطن او دفاع دپاره د خپل ناموس دفاع دپاره هغوی ملا وتړل او د دوی مقابله یې وکړل او جماهیر شوروي ته همدارنګې د دې ملګرو ته او د الله تعالی په نصرت سره او ماته ورکړله الله رب العالمین د دې بېوزلو افغانانو ته الله جل جلاله نصرت و کامیابي ورته ورکړل دا د الله تعالی یو ډېر لوی خوشحالي ده چې موږ تاسو ته او نصرت راکړې دا د هغې مثال په توګه موږ تاسو په ټوله نړۍ کې موږ تاسو الله تعالی سرلوړ کړي وو چې موږ تاسو ته هم د روس په خلاف کې ازادي راکړې همدارنګې او بیا امریکا راغله امریکا په خلاف کې 20 کاله زموږ د مجاهدین او مثال هغوی سره مبارزه وکړه او هغه فدایانو چې خپله قرباني وکړله خپل بدن غوښې سره مثال هغوی جنګ وکړو الله رب العالمین دغه فدایانو په برکت سره دغه مجاهدینو په برکت سره زموږ د وطن چې دی آزاد کړ لله الحمد اوس افغانستان کې ډیر امن فضا خوره ده هر مسلمان امن کې دی هر مسلمان امن کې دی هر مسلمان هغه حقوق خوندي دي هر مسلمان مثال به طور په امن فضا کې ژوند کوي لله الحمد زموږ تجاران په امن کې دي زموږ ډاکټران په امن کې دي زموږ ځوانان په امن کې دي زموږ کم ثروتمندان خلک چې د هغوی په امن کې د خطاب نشته لله الحمد الله تعالی ډېر شکریا ادا کوو زموږ تاسو ټول افغانانو ته پکار دی چې موږ تاسو په دې باندې شکریا ادا کړو الله موږ تاسو ته اجر